د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. خدمتګار خپرونه د بشیر احمد اتلم ستاسو خدمت کې. قدرمنو لیدونکو نن راغلی یم یوې نانبایۍ ته چې د دوی خدمت تاسو ته وړاندې کړم. تاسو هم تر پایه ملتیا راسره وکړئ، وګورو چې دوی کوم خدمتونه ترسره کوي، البته په نانبایۍ کې کوم د دوی دا خدمتونه چې دي دا رښتیا سخت هم دي، اسان هم دي، ځکه چې د اور سره بازي کول، د اور سره البته کار درلوده دا به اسانه کار ده. یو به وایي د اور په کارو کې ګوتې نه وایي، یو به د اوبو، بل د بجلۍ، د دې درې شیانو کې به ګوتې نه وایي، ځکه چې دا ډېر خطرناک کارونه دي. خدای هم په اوبو کې ګوتې وایي، هم په اور کې ګوتې وایي، دا چې دی په اور او په اوبو کې ګوتې وایي، ځکه چې دا وظیفه ده، دا دنده ده. ښه خیال جانه تا ورته ویل چې زه 15 کاله کېږي د مثلا د نانبازۍ کار کوم، له دې نه چې کله دې شروع کړه، البته کوم کار دې په نانبایۍ کې شروع کړه؟ ولا چې شروع کړی د نانبایۍ کار د اول نه پیداوي نه ده، یعنې موږ داسې وګڼه چې 3 کاله پیداوي م کړې ده، پس د هغه نه دغه کار لکه پیداوي مثلا څه شی چې دغه لیدونکي پوه شي پرې؟ سړی دغه جم جاړو دا شیان کوي که نه د نانبایۍ صاف صفایي لپاره. شروعات د نانبایۍ چې ده همدغه ده، ولې چې دا داسې کسب ده، د تجربه اول سر نه به شروع کوي تر اخره یې وځي. که داسې هوایي راشي د کوم هغه زوی نو دا هېڅ نه چلېږي پکې، ولې چې دا خو داسې کار ده، که دا پاک صفا سوتره کار ده، که نه د روزۍ کار نه هغه لګېږي، نه سفارش لګېږي، نه بل د خپل مټ بدن کار د چې وروره څونه هغه کي هغه به خپل کار ښیي. نو دغه ډوډۍ چې اوس تاسو پخوئ، دغه اوس چې تا کومه ډوډۍ تنور ته پورې کوئ او بهر ته دې ته کومه ډوډۍ وایي؟ لکه هره ډوډۍ ځان ته نوم لري که نه؟ نو دا ده ته وایي کوماچي ډوډۍ، خاصه ډوډۍ ده او جوړیانې دي غټې وړې که نه، نو موږ درته تر 6 دانې پورې پخوو، 6 دانې پورې که نه. نو هغه دغه ډوډۍ چې ده دې ته کوباچي وایي، کوباچي ډوډۍ. نو د ډوډۍ رنګارنګ نومونه دي که نه؟ دې کې ډوډۍ به تاسو مثلا لکه یو قند روغني ډوډۍ ده، په روغني ډوډۍ کې مثلا بوره ګډېږي، غوړي ګډېږي، داسې فرمایشي ډوډۍ تاسو خلکو ته پخوئ چې مثلا یو څوک درته فرمایش درکړي، لکه کوم رقم فرمایش خلک ورکوي؟ اوس فرمایش ګوره سهار کې زیاتره څوک روغني ورکوي، سهار کې څوک پرکي ورکوي، د خیراتو د واده خوشحالي هغه ته پرکي ډوډۍ وایي، سپینه ډوډۍ که نه غورېګانو باندې خلکو ایښي. نو 4 رقم ډوډۍ موږ په زور د خدای پخوو، جوارۍ پورې پخوو، جوارۍ نه ده دغه هم پکې پخوو، کلچې دي دا هم پخوو، روټ دا شیان ټول موږ پخولی شو په نانبایۍ کې، خپل دغه خپل تنور دغه نه که نه. نو دا ده ته وایي کورنی شی، یو د بازار یو داسې لکه د کور. نو دا اوس چې دا کورنۍ ده، نو حساب ده. بالکل داسې جالبه خاطره چې په دې نانبایۍ کې کله درته پاتې راشي، کومه خدای نخواسته نانبایۍ کې د تنور کې غورځېدلی لاندې؟ ولا جالبه خاطره داسې درته څه نه شم ویلی، خو داسې جالبې نه دي، خو هغه دي مطلب د خبرې دغه ګاز پیپ یو ورځ وچاودېده دلته، د چا خبره چې داسې شاګردان مې ونو ټول په دې کړکۍ وتښتېده، پاتې په دوکان کې یو زه او ما خو خو بس دا پیپونه مې زه هغه ګاز خوابۍ ده که نه؟ خو بس که کړی مې نه وی نو خدای ناخواسته دوکان به م ختم و، دغلته خوا کې م پم ده. زه هم ګورم چې دا 2 ډوډۍ پورې کړم، پورې کوی سم که نه؟ بس د خیال محمد دواره سره دي، توکل په خدای، بس تاسو هم راته قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې دا ورور د نانکنۍ کار کوي، نو دې کې هم ډېرې جالبې خاطرې هم پاتې کېږي، که وخت نه وخته ډوډۍ درنه غورځېږي یا خپله کله ناکله غلط یې وروره بوسي سیخ دې لاندې ګاز کې بند کړی، کله ناکله داسې وخت نه وخته ډوډۍ درنه غورځېدلې که نه؟ ډوډۍ خو غورځي، هګان ته خو غورځي، خو داسې نه چې بس کښېنه بس هر یوه بس شکی او درنه غورځي، بس هګان سړي نه غلطي کېږي او دانه 2 دانې خطا شي. خو د تا بیا یو کار ښه ده، تا سره څوک لانجم نشي کولی، ځکه رسېږي چې 2 داسې خطرناکه سیخونه در سره دي چې هر چا لانجه څوک داسې په معمولي چوخ کې هم غر کوي. نه دا چې خان خو صرف د دې لپاره د هر څوک
خپل ملګري انډیوالان لانجې مانجې څوک نه تاسو را څوک لانجه کې خپل هر څوک خپل کار کوي کله دې لانجه کړې چې چا سره چې بیرون هغه تاسو لانجې خو داسې واسې یوه ګره مې کړې په نانمایي کې سیخانو سره ورتلی که نه ورتلی نه سیخان خپله شاګرد سره هم کړې ده سیخ مې خو به نه وي ښه وخت هم تېر کړی خلکو سره خو چې څوک بیا هغه یې که نه بیا نو پوهېږي نه هغه نه پوهېږي چې هغه بیا نو د هغه په زور پوهېږي که چې په خپله شاګردۍ نه پوهېږي نو بیا چې خپل هغه ورته وکړي چې دا داسې که هغه وایي نه داسې د ځان هغه کې در سره شخ کړي شاګردي خو کوې را سره بیا هغه نه په سترګو ستا ډوډۍ که نه شته شته قدرمند لیدونکو دا نو بیا دې ته ناخونګیر وایي خو اوس ناخون خبره نشته اوس نو چکوش خبره ده هغه شیان پکې دي چې دا نو ډوډۍ په سختۍ باندې البته په اسانۍ باندې کې مخکې په نوکانو داسې کوله او اوس په ډېر اسانه شي باندې ملګري ستړی مه شي خیر اوسې زه هدایت الله افغان یم ډاکټر محمد په غږیږ ماشومتون تلویزیون نه ډېره مننه کوم کاکا هدایت الله افغان واه واه افغان د افغان دپاره خدمت کوي هغه هم د ناخونګیرۍ خدمت کوي ته دا ولې په نوکانو باندې ډوډۍ داسې نه کوې اوس مخکې خو په نوکانو باندې واره اوس هغه رواج نشته اوس ټول همدا چوکه ده ښه نو دا په دواړه باندې کوې که په یوه باندې یې کوې دا څه رقم حساب ده دا یو چې دا منځ کې وهي داسې او دا بل دې دپاره وایي چې ګل ونیولو ښه یعنې دا څه فایده هم لري که نه لري و لري بیا پړسېږي نه پړسېږي نه نو دا خو ډېر خطرناکه شی هم دي که نه پوه شو چې ته وګوره دا ډوډۍ پې وهې او کله ناکله که نه لاس نه دې خطا و چې خپل لاس پې ووایي که نه ویل کېږي لاس چې احتیاط وکړي خو بس نه ویل کېږي که بې احتیاط هم داسې په زوره ووایي یا تیز کاري یګان وخت کې بس ګوتې مې لګېږي دا ورور چې دی وایي زه پایده دا پایده څه ته وایي راته ووایه پایده څه ته وایي قربان کارګر ته خو زه د دغه نانبۍ کار کې بیخي بلده نه یم هو دا اتو ورځې مې کېږي چې کار کوم پخوا مې بل ځای کې کار کوم برګرخانه کې هو نور څوک ور چې انسان بلدېږي لږ وخت ونیسي هر کار چې د دنیا یعنې اوس داسې دغه پایده مثلا که ته صفاکاري او مثلا زغالې مخکې که استاد ته یو شی نیم شی وړاندې که دې که نه لکه مثلا مخکې خیال استاد مې چې اول مام له پایدوۍ نه شروع کړې د نانبۍ شروع له پایدوۍ نه ده که نه نو ته ځان نه غواړې څه شی جوړ کړې مثلا په نانبۍ کې کومه برخه غواړې مخکې ویسې نانپاز نانکن ناخونګیر یا که خمیر کولو والا اوړه لمدولو والا شوق مې ناخون سره ده خو کوم کې چې قسمت یې نو داسې یو سوچ او فکر باندې خو به راغلی چې یاره زه به دغه شی د ځان نه جوړوم یا ناخونګیر معاش څنګه څو روپۍ معاش درکوي شکر ده ښه ده 200 روپۍ ورکوي ګزاره کېږي په خیر څنګه یې ته شکر در رومي نو مخکې دا ملګري ویلې چې دا سړی خمیر کوي او غوسناک هم د غوسناک خو نه داسې راته وایي غوسناک نه یم بس نو ته دا راته وایې چې دغه اوړه لمدېدل ته په لاس کوې په پښو یې کوې په ماشین په څه شي یې کوې دا وروره مونږ په لاس کوو دا اوبه په اندازه چې ورور مې بس د دې خپله مایع سوډر مالګه دا په اندازه چو مالګې سکو چې دا صحیح ده او که نه د ورځې څو بوجې اوړه لمدی داسې راته وایه د اوړه 4 بورې ورور مې دغه 4 بوجې یوه بوجې څومره اوبه غواړي څو لیټر اوبه غواړي دا لکه یو بوجه چې دی یو بشکه غواړي ورور مې یوه بوشکه اوبه یوه بوجې ته وراچوي که نه داسې وخت کله راغلی چې مثال خبرې اوبه در نه ډېرې سوي او ډېر نري سوي دا خو پکې راځي دا خبرې خو پکې شته سخت هم راشي نرم هم راشي په دې چې بس دا خو نمبۍ کار دی ته وایې که نه چې مثال دغه ترازو باید اول ترازو زده کړې که نه هغه همسې ته ترازو زده کړې دا خبره رښتیا ده په دې چې او دا ترازو یاد نه کړي نو په لاس دا خو نه کېږي که لکه د څو غالې تا اوس تللي دي نورې ټول یو شی دي په دې چې دا ساسه زوالې چې مونږ تللي دي دا به انشاءالله تعالی دا به صحیح په دې چې غټه خبره مونږ نه کوو او په دې داسې لکه خمبیرګران دي چې په لاس نشي کوی په تولې کوي دا چې سړی یو څو زوالې تلي دا به یو پیره وتلي داسې ونه وایي چې زه ټولګر یم او زه به دا مانه خطا نه خوري او داسې د واغشه په دې چې دا بیا یو پیره سړی وتلي لکه ته مخکې یادونه وکړه که نه چې زه د ورځې 4 بوجې اوړه لمدوم که نه ما ته ښکاري دا ډېر سخته کار ده که نه اوړه لمدول دا خو دا سخته خو ده
کم کار کله ناکله غوسه درځي چې لاسونه خطا وځي بس له خوب کې وخېږي چې یار اورو کې کنه کیږي نه دا خبرې پکې نشته بیا چې دا وکړو دا کار چې رقمي چې غوسه یو کار رئیسي بیا چې دا کار نه لري کنه دا ګناه دا ورځ د پدې نو چې پدې مونږ رشخن خو نشو وهلی یو دم یو بوجي لم دی لګ لګ لم دی دا پدې چې زه یو نیمه بوشکا وهم درې خمبيره وهم یو نیمه پدې چې سالور بوجي کیږي هغه کې کله بس پاتې شي یو ټاټ کې کله یا پوره شي دا دې چل دغه نور ملګرو ویل چې کله ناکله مونږ کور ته لاړ شو یا وخت نه راته چې کور کې هغه خمیر وګیا مثلا ډوډۍ پخه کوته چې کور ته لاړ شي څنګه ته وخت ډیر لري که څنګه خوب هم دې راخه پوره دا خوب دې پوره کوي پوره پوره نو بس نو چې 2 بجې راځي خوب لري څه پوره شي بس خپل هغه کوم نو چې یا پوره یو کني بس بل کار وکړو دا اوس څون وخت کار دې مخکې بوره څون وخت پر ازغالي لري اوس خو چې به کم یو 200 زوالي دي بس بیا د غم نه ستنه تر کوجه 2.5 خلاصي کې د کار خپل سندره وای دا خو څنګه غوسه مسخ نه کوي نه چې کله نه کله غاله خو درنه خطا نه کوي زی خو ته لاړ نه دا څونه پرېز باندې سړی رشخان خو نه وي دا رزق ته نو دا مونږ خرو په چې پدې مونږ رشخان نه وخو بالکل مخکې دغه هغه چې کې دغه ناخونګیر کار چې کې غیر اتویل پوښ ورته مال ګډیره کړي او استاد سخت غوسه ورتیاو دا خبره خو پکې شته کله زیات دا بس کله نو د سیاره ورځ مونږ نشو زیاتوي دا مونږ پدې چې کله زمونږ دماغ کار نه کې مازم کار نه کې مونږ زیاتېږي والله دغه ملګری خبره رښتیا سره غوسه نه کړه هغه بيخي پښتنه ونه کړه ما ته چې رښتیا تعالی ترشته ویل کړه خبره څه حقیقت هغه به مونږ وایو پدې چې درو بده کې ساړې ونه وي کله خمبيره مونږ نه خراب شي کله سخت شي کله مونږ نه نرم شي دا خبره پکې شته خمبيرګره کې یعنی ته په یو قانون د ښځې مغه سربلندي نه منې نو نه کنه ځان خدای مهربان دی چې الله دې یو ښځه په نصیب کې کنه چې یو ډب دیتا یو ډب د ځمکې کنه مله دې نه منه قدرمن لیدونکو دا خو ډېر تپخوش ځوان دی الله دې خوشحال لري ژوندی اوسي کې ډېره زیاته من نه کومه بس ته خپل بس غالۍ هغه کوه جوړوه موږ د خیر سره درنه لاړ شو خدای پاماني به څنګه د نظر ده بس خیر اوسې بس دا چې تاسو مونږ ته راغې دا ډېره غټه خبره ده کورم آباد بچی مري بس چېرته اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو قدرمن لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم تاسو هم چې خبرونه مو تر دې دمه ولې تر بیا چې زه ستاسو حضور ته درځم په مهربانه خدای مو سپارم په مخه ښه وخت ولرئ الله مو